چې اسلامي اردو ته کله داخليږي اسلامي لښکر ته کله داخليږي ابا دلته د شهادت په جذبه باندې راځي ابا د ژوند ټولې کښتۍ سوځي ابا د تاریخ ابن زیاد تاریخ ژوندی کوي کله چې دلته ثبتناب کوي د خپل ژوند ټولې کښتۍ به سوځوي یوه طرف ته به متوجه وي چې د اسلام په خاطر د امت په خاطر د ملت په خاطر د شهداو د وینو په خاطر د اسلامي امارت د قیام په خاطر باندې به خپل ځان قربانوي او داسې جرأت به په ځان کې را پیدا کوي چې 24 ساعته به آماده باشی بالای ملت شهید پرور خود یک پیام دیگر دارم برایشان میگم که به شروع تو به امارت اسلامی امروز هم ثابت نشده باشه که اولاد اصیلتان امارت اسلامی است اما امارت اسلامی که جوانای خود خاطر و ناموس بالای سینه خود بمها را بسته میکرد در موترهای پر از باروت میشیش خاطر ناموس تو خاطر دین تو خاطر اولاد و ننگ و ناموس و وطن تو خاطر تمامیت اراضی 20 سال خودت تکه پارچه کردن مردم اسیر اولادای اصیلتان امیال مگه نشناخته باشی امارت اسلامی اولادای اصیلتان است اولادای اصیلتان که 20 سال خاطر این آزادی این ملت قربانی داده دغه اعداد د شاه اسماعیل شهید رحمه الله د فتوی مطابق فرض عین ده او دا د یوازې د دې د پاره نه کیږي چې تقتلون به عدو الله داسې قرآن کریم کې الله پاک نه دی ویلي چې اعدوا لهم ما استطعتم من قوه تقتلون به عدو الله ټریننګ وکړئ د دې دپاره چې د الله دشمن پې مړ کړئ دا 20 کالم د الله دشمن ور باندې وژلو او د دې نه بعد چې د الله دشمن الله مات کړو نو الله په قرآن کریم کې ترهبون به عدو الله ویلی دی چې د الله دشمن به ور باندې ویروئ فوج زیات کوي اسلحې زیاتې کوي مجاهدین ټریننګ کوي چې څوک بیا د افغانستان او د مسلمانانو وطن ته په بد نظر ونه ګوري